دې طرف ته دا غونډۍ ګوري په زرګونه جریبه باندې غونډۍ ده او په زرګونه ونې دلته کرل شوي دي. افغانستان انشاءالله تعالی د ترقۍ د آبادۍ او پرمختګ په لور باندې روان دي. دلته مختلف قسمه بوټي کرل شوي دي چې ناجو دی، بیره ده، نارنج او لیمو دی او انشاءالله تعالی افغانستان او دغه د سیمې ښکلا به ورسره د وخت په راتلو سره ډېر شي. نه یوازې دې سیمې ښکلا به ورسره جوړه شي بلکې د سیمې د اقتصاد په راپورته کولو کې به چې دی مهم رول ادا کړي، ځکه بیره ده او بیره کولی شي چې د شاتو مچو ته د شاتو مچو د بیرې شات جوړول دپاره یو ښه زمینه سازي وکړي. په ګاونډ کې که وګورو، په کوزه پښتونخوا کې وګورو، د هغې څخه د شاتو تجارت عربي ملکونو ته ډېر زیات دی او انشاءالله تعالی دا غونډۍ او دې ته د افغانستان ورته نورې غونډۍ چې کوم هلته بیرې کرل کېږي دا به په راتلونکي کې زموږ ګران وطن ته به دا ډېرې زیاتې ګټورې د دې سیمې دا ټول خلک ورسره انشاءالله تعالی خپل کاروبار شروع کړي. دې تر څنګ د دې ګټې ډېرې دي انشاءالله تعالی، تر څنګ د دې چې دې سیمې ته به ښکلا وربښي. دا اوس هم په یو ډېر ښه سیاحت ځای باندې بدل شوی دی. ډېری سیلبین دلته راځي د جمعې په ورځ باندې. د سیمې ښکلا ورسره ډېر د افغانستان ته الله تعالی داسې خاوره ورکړې ده، داسې اوبه ورکړې ده چې د غونډۍ سر کې ونه وکره او اوبه ورته ورورسوه انشاءالله تعالی په خپله راشنه کېږي. دا په نورې دنیا کې نه شي. په نورې دنیا کې که ته یو نیالګی کرې نو خاوره به هم ورته د بل ځای نه راوړي، اوبه به هم ورته د بل ځای نه راوړي. بیا دلته مشکل یوازې د اوبو دی. تر څنګ تاسو دې خوا ته ګورئ د کونړ سیند، یعنې موږ هغه خلک یو چې د سیند په غاړه ناست یو خوتګ یو. زمونږ دا خړې غونډۍ د سیند تر غاړې دي خو خړې دي، نو شنې شوي دي. اوس انشاءالله تعالی وطن کې چې امن راغلی دی، کراري راغلی ده، سوله راغلی ده، نو ځای په ځای باندې د آبادۍ او د ترقۍ او د پرمختګ کارونه روان دي. انشاءالله تعالی موږ دا خپل فرض ګڼو چې ګران وطن په یو معمولي برخه کې هم ترقي او پرمختګ کوي، هغې ته به ځان ورسوو او تر تاسو به د روښانو د دې سیمې چې دلته څومره ځمکه په بیرو باندې کرل شوې، په ونو باندې کرل شوې ده، زموږ د ډرون کمرې په سترګه باندې هم درته وښیو او انشاءالله تعالی چې افغان یو د دې وطن سره مینه لري، په دې وطن کې شپو ته زړی، خامخا به د ګران وطن په ترقۍ، آبادۍ او پرمختګ باندې خوشحالېږي. نو دا کار چې هر چا کړی دی د زړه د تله ترې مننه کوو. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان. افغانستان 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 افغانستان. چې کله دې هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره، چې کله دې هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره، زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستانه، زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستانه. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان. افغانستان 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 افغانستان. هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا، هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا، هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا. پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستانه، پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستانه. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان، په زړو کې مو کرل د جانان افغانستان. افغانستان 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 افغانستان. بیگا می خوب لیده چې اسلامی نړۍ یو ځای وي، بیگا می خوب لیده چې اسلامی نړۍ یو ځای وي، پټولو کې سرلوانه وی روان افغانستان،
پټولو کې سرلوړې روان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان 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 که غواړو چې د خپل وطن بد حالا خبر شي که غواړو چې د خپل وطن بد حالا خبر شي